چې څوک خدای وکیل کی او الله نه امداد وغواړي نو مارغانم بیا هغه د ډاکخانه کار کوي. مارغان سلیمان علیہ السلام مارغان راوغوښته چې ما ته لږې بڼه کې پکار دي او توشک جوړوم. ټول مارغان راغی، یو مارغه پکې رانغی، هدهد نامه یې وه. چاته چې تاسو مولا چرګک وایي، خدای خبر چې مولا چرګک ورته ولې وایي. مولیانو به په سر سړی ولاړی. مولا چرګک متعلق سلیمان علیہ السلام وی چې هغه څه وخت کې راشي نو ما پې پوی کوي، یا به حلالوم او یا به حل وی چې زه ولې نوم. چې راغی څه وخت کې نو سلیمان علیہ السلام د دې سر د ویښتو نه ونیو او ورته وی چې ته چرته ورک وې. هغه وی او سلیمانه ویښته مې د ډېر راخ که مړ دې کړم، زه خو دې د ویښتو نه ونیوم، خو تم د هغه ورځې نه ویرېږه لکه چې زه نن تا ته پېښ یم داسې به تم یو ورځې چا ته پېښ یې. سلیمان علیہ السلام زر مارغه پرېښو، معافي تې وغوښته او په ډېرې عاجزه یې ورته ووی چې ته چېرته وې. هدهد مارغه ورته ووی چې د یو داسې خار خبر مې درته راوړی دی چې ته د هغه خار د خبر نه خبر نه یې. ما درته خبر د شهر سبا راوړی دی او د شهر سبا بادشاہ چې دی بلقیس نامه د ښځه ده او د هغه ښځې لاندې 12 جنگي جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج دی. او بیا اے سلیمانه داسې بادشاہ ده چې ولها عرش عظیم، یو عظیم تختم لري چې هغه پې ناست دی. سلیمان علیہ السلام حیران شو چې د مارغه څنګه دا خبر راوړو. نو مارغه ته وایي چې ښه ده نو داسې وکړه چې هغه بلقیس بادشاہ ته زما یو خط یوسه، دړه نه چې چا خدای منلی نو د هغه د ډاکخانو کار چټي رسان مارغان کوي. بیا سلیمان علیہ السلام خط لیکي چې انه من سلیمان انه من سلیمان په ترجمه پوهیږي یعنی از طرف څه وای ګنا انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین انه من سلیمان او بلقیس بادشاہ د شہر سبا دا خط سلیمان د طرف نہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین. خبردار چې ما باندې د خپلو جرنیلانو د فوج روب وانه چې چرتا روب را باندې وانه چې الله تعالی علیه په ما د خپل بادشاہ او د جرنیلانو روب وانه چې چرتا واتونی مسلمین راشه ما ته مسلمان شه.
वो बकी सासो बादशाह دا تاسو چې والا ووټونه ورکړي دي دوی به داسې وکړي دا چتپوزي میتپوزي بیا صدر بوش کاغا خلای چې دا هغه ته به وایي چې الله تعالی علی واتونی مسلمین بدماشا راشه مسلمان شه او به وایي بادشاہ دې ته چا چې د زړه نه ایاک نستعین باندې عمل کړی هغه داسې دا خط لیکیو د هدهد مرغه په غاړه کې اچي او ورته وایي چې دا یو سا او بلقیس بادشاہ ته ورکړه مرغه په منډه لاړو شهر سبا ته بلقیس بادشاہ په تخت باندې پرته وه او په روشندان کې ورننوتو او د سینې د پاسه ورته د سلیمان علیه السلام خط کې چې راپاسېده او خط یې پړاو کو فورنی کابینه راوغوښته 12 واړه جنگي جرنیلان یې راوغوښته ویل دا خط راغلی جرنیلان ورته وایي چې جنگ کو بلقیس بادشاہ ښځه وه خو بادشاہ دماغ یې کار کولو زمونږ د بادشاہانو الله دې په مونږ رحم وکړي دماغ کار نه کوي ځکه چې مونږه د بدقسمتۍ نه دکانداران بادشاہان شوي هغه یو شپون مړو نو په ځنکدن کې یوم आवाज کولو چې ډرې ځکه چې دا شپانه دي چې ګډو ته ډرې आवाज کوي که نو هغه په ځنکدن کې م आवाज کولو چې ډرې په قبر کې چې ورته ملایکې رالې او وایي چې من ربک نو دی ورته وایي ډرې ځکه چې د هغه مزاج دا ګرځېدلی و چې ډرې نو مونږ چابړي فروش دنیا فروش کنجران دا د ملک بر سر اقتدار راغلي دي نو ای په دې څه پوهېږي چې ملک چلول څه ته وایي د ملک نظام څه ته وایي په ملک کې خدمت کول څه ته وایي اول تاسو لږ سوچ بله شپه د وزیر اعظم صاحب تقریر ته وکړئ لږ سوچ دا ده په دې خپل تقریر کې څه وي یو طرف ته وایي چې 900 اربه پاکستان قرضدار دی 900 اربه قرضدار دی او بل طرف ته وایي چې ما د وزیرانو تنخواه ډبل کړه نو کوم ملک چې قرضدار دی د هغه ملک وزیران اعلان وکړي چې ما تنخواه پرېښوه ځکه چې زما ملک قرضدار دی داسې ده که نه نو دې اعلان کوي چې ما تنخواه ډبل کړه نو دې ملک ته د وزیرانو د تنخواګانو ډبل کولو ډېر ضرورت دی او دې ملک ته د دې وزیرانو ضرورت هم شته زما دې په خدای قسمي چې دا ملک یو سړی چلولی شي یو سړی د دې ملک سربراه کا چې هغه د یو غل نه لاس غوڅ کي ته وګوره چې په ملک کې د غلا نامه څوک والي او یو زناکار سنگسار کی ته وګوره چې په ملک کې د زنا نامه څوک والي او یو رشوت خور سر لاندې او خپې پاس ځوړند کی ته وګوره چې په ملک کې د رشوت نامه څوک والي او هغه په خپله سره روټۍ خوړل شروع کی ته وګوره چې د ګرمې روټۍ نامه په دې ملک کې څوک والي یو سړی دا ملک چلولی شي هیڅ ضرورت نشته د دومره کوڅډبو نظام جوړولو دې ملک ته هیڅ ضرورت نشته پرون ستا په ملک کې د اسمبلی سیشن پرونه تحقیق وکړي چې ستا په ملک کې باس په اسمبلی کې په څه شوی پرونه تحقیق وکړي باس په دې
شوه دی د اسمبلی ممبران وای چې زمونږ تنخواه دې ډبل شي او مونږ له چې کوم تجارو راځي د هغې کسټم ډیوټي دې ختمه شي. پرون د سهار نه والا تر 3 بجو پورې په اسمبلی کې د ملک یوه خبره نه ده شوې. ټول باس د اسمبلی ممبرانو په خپل ځان کړی. دا تاسو چې ممبران کړي دي خدای دې تاسو مخکې د هغې نه په سیلاب یوړی کړي او هغې دې درپسې یوړی. مونږ دې ورپسې خدای غرق کړي چې مولیان مخکې اوبو اغستی، پیران ورپسې اغستی، ممبران ورپسې اغستی او تاسو یې راپسې داسې د خشاکو غوندې راغستی. ډېر خوند وکړي. خدای پیژندلی قوم یې. ما خو درته ووې چې الله در سره څه کوي ډېر ښه او ډېر خوند یې کړی دی. ډېر خوند یې کړی دی او ډېره مزه یې کړې. آئنده بجټ به وګورئ انشاءالله چې د بجلی او د سوی ګیس او د ټیکس د بیلونو دپاره به د ښځو پرتګونه خرڅوئ. ممبر دی، MNA دی کور وداني او د MPA کور دی وداني او ستا کور دی خدای لوټي لوټي کی. دې ملک له د MNA او د MPA ډېر ضرورت دی. اوسم دا د اوس قوم پوهېږي نه، اوسم که مړي له MNA ممبر صاحب راغی په دا مړي دې رمې خولې لره ستا دغه مړي کور روان شي. ستا دا واده چې د چا وشو د ده کپړه وخوري. اله خان را MNA صاحب روټایله راغی. یو ما ته وویل زما واده خو ډېر بختور و MNA صاحب هم وله راغلی وایي ستا مال په دغه ښځه خدای مټي ده بوځه. اوس هم نه ځي هغه غلامانه ذهنیت ستاسو دماغ کې اوس هم تاسو غلامان یې. 200 کاله د پیرنګي غلامان وئ، د خانانو غلامان وئ، د نوابانو غلامان وئ، د سرمایهدارو غلامان وئ. اوس د امریکې او د سرمایهدارو اوس هم غلامان دي. خان ته نشي ټینګېدی، نواب ته نشي ټینګېدی اوس هم. او خدای به همدغسې کوي درته ځکه چې ایاک نستعین ایمان ستاسو نه دی. چې ایاک نستعین ایمان دی وي زما په خدای قسم که د بادشاہ پروا ولري داسې ایمان بدی چې انه من سلیمان الله تعلو علی واتونی مسلمین. دا ایمان بدی بادشاہ ته به وایي چې الله تعلو علی وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ. دا ایمان بدی. موسی علیہ السلام یوازې یو او فرعون څوک و؟ 400 کاله عمر و، د خدایي دعوا یې کړې وه، بادشاه و، زرګونه فوج لرلو او موسی علیہ السلام یوازې. ته په یو ځان زه څه کولی شم؟ په یو ځان ته په یو ځان هر څه کولی شي. خو که تا ایاک نستعین باندې څه وکړه عمل یوازې خدای ورته څه وایي اذهب الى فرعون انه طغى. حکم ورته کی اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسی ورشه فرعون ته انه طغى. داغه غرور د حد نه واوړېدو.
موسی علیہ السلام ورته یا الله حکم بسر و چشم خو زما جبه کې لکنت ته خبره صفا نشم کولنو یو ترجمان را سره پکار دی نو الله ورته وی ترجمان می در سره کړو هارون وزیرا هارون وزیرا هارون علیہ السلام رور دی دا ځان سره بوزه دا بستا ترجمانی کوي دواړه رونه ورل فرعون په محل کې ناست دی دربار کې په تخت ناست دی بادشاہان وزیران ناست دي پیرې ولاړې دي دوی دواړه ورل الله ورته چلم خي چې او موسی کا کړت پړته وکړه نو دامسا چې در سره ده دامسا چې در سره ده کرانی وی او کړت پړته کولو نو دامسا د دې فرعون مخه ته وغورځوا ته بیا تماشا کوه ایاک نستعین ایاک امدادی موسی د چانه غوښتو ورته لو فرعون لعینا او مردود ته خدای نه ته خدای نه ورته خدای نه ستا خدای څه کوي ول زما خدای مر کول او ژوندې کول کوي موسی علیہ السلام خیال کئی چې دا پس جاہل واوڑیدم ورطلو فرعون ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب زما خدای د دې مخ انور راخې جئی کته خدای نو دې د دې مخ راوخې جوا اوس دا خود فرعون په اختیار کې نو